په وروستیو 8 ورځو کې دا دویم ځل دی چې همدا ځای او همدا غونډۍ د ډله ییزو قبرونو شاهده ده. په یو تابوت کې مثلا 3-4 جسد ټوټې شوي وو. 80 جنازو ته او 80 تابوتونو ته ځای جوړ شوی. ان شاء الله دا تپه دغه پاکو شهیدانو په نومه باندې به ان شاء الله ونمول شي. موږ ستا هغه پلار مات کړی دی، ته خو یې زوی یې. انګلیس دې موږ مات کړی، ته خو یو هېڅوک هم نه یې. غیر انساني کړنه وه چې کیدای شي د تاریخ په اوږدو کې په ډېرو کمو حالاتو کې دغسې پېښې رامنځته شوې وي. دلته په دا ډله ییز قبر کې دلته به خاورو ته سپارل کېږي او چې خدای پاک وسه راکړی و موږ پرې ورغلي وای نقل ته به یې خوند کړ چې دا هم دغسې ته وایي. ما امبولانس هدایت میدیم که تو عدی مزار شما را انتقال بده. په وروستیو 8 ورځو کې دا دویم ځل دی چې همدا ځای او همدا غونډۍ د ډله ییزو قبرونو شاهده ده. درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. نن موږ د سرای شمالي غونډۍ ته راغلي یو، چیرته چې زموږ هغه هیوادوال چې د پاکستاني پوځي رژیم په برید کې شهیدان شوي دي او هویت یې لا څرګند نه دی، دلته په ډله ییز شکل باندې خاورو ته سپارل کېږي. دا د اختر 9مه ورځ ده، د پنجشنبې ورځ، او یو ځل بیا په همدې ځای کې زموږ هغه هیوادوال خاورو ته سپارل کېږي چې د پاکستاني پوځي رژیم په برید کې چې د روژې په 28مه باندې ترسره شوی و خاورو ته سپارل کېږي. په هغه وخت کې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري مختلف ټیمونه ټاکل شوي وو چې هغه هیوادوال چې په روغتون کې زخمیان شوي دي او یا هم شهیدان شوي دي د هغوی د لیږد او همداشان د ژغورنې لپاره کار ترسره کړي. په دغه ټیمونو کې مختلف ټیمونه شامل وو. د سرې میاشتې رضاکارانه ټیمونو څخه نیولې بیا د ښاروالۍ او همداشان د امنیتي ځواکونو ځینې ټیمونه چې د دغه روغتون د شهیدانو او د زخمیانو د ژغورنې لپاره راغلي وو. اوس په ځینې روغتونونو کې هم هغه هیوادوال لیدل کېږي چې په دغه برید کې شهیدان شوي دي او لا هم پیژندل شوي نه دي او خپلو وارثینو ته سپارل شوي نه دي، او ځینې هم زخمیان دي چې لا هم د تداوی لاندې دي او روغتیا پالان هڅه کوي چې هغوی روغ شي. موږ هم دلته راغلو چې دغه جنازې چې دلته خاورو ته سپارل کېږي له دوی څخه تاسو ته یو ځانګړی راپور ولرو. اوس هم چې موږ دلته راتللو او همدې غونډۍ ته راتللو نو ځینې کورنۍ داسې وي چې د خپلو کورنیو د غړو د جسدونو په لټه کې وو او کوښښ یې دا کوو چې هغوی پیدا کړي او په خپلو لاسونو باندې خاورو ته وسپاري. نور مو په تمه نه پرېږدم، ورځو خپرونه پیلوو.
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. له ما سره په څنګ کې د رضاکارانو د تنظیم امیر ولاړ دی. له دوی سره به خبرې کوو چې د دوی کارونه تر اوسه پورې څه ډول روان دي او تر اوسه پورې چې دغه پیښه رامنځته شوې ده په دې کې د دوی ونډه څنګه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مشئ. خیر غلی. الحمدلله. الله وساته. شکر. خوشاله اوسئ. ستاسو نوم؟ محمد مصطفی لالزویم د سرې میاشتې د رضاکارانو د تنظیم امیر. ډېر ښه ډېر ښه. په اوس کې چې مونږ ګورو دلته یو ځل بیا د ډلهییزو قبرونو همداشان د جنازو شاهدان یو. تر اوسه پورې ستاسې همکاري له هغه ورځې چې دغه پیښه رامنځته شوې وه څنګه وه او ستاسې ټیمونه تر اوسه پورې کوم خدمات یې وړاندې کړي دي؟ لکه څرنګه چې ټولو ته معلومه ده د افغاني سرې میاشت ټولنه یوه خپلواکه ټولنه ده چې په دغسې پیښو کې لکه زلزله شوه یا مثلا سیلابونه راځي یا دغسې پیښې رامنځته کېږي په هغې کې د خپل دولت سره همکار پاتې کېږي د خپلو خلکو خدمت ته وردانګي. په دې کې هم لله الحمد کله چې موږ د دغه حادثې نه خبرېږو د موږ ټیمونه په وخت باندې هغلته سایې ته رسېږي او خپل فعالیت ته خپل بشري فعالیت ته دوام ورکوي. لکه ورځ چې دغه پیښه رامنځته شوې موږ په لومړی وختونو کې په صحنه کې حضور درلود او ستاسې ټیمونه په هغه وخت کې هم راغلي. ستاسې د ټیمونو هغه کارکردګي او هغه کار چې د دوی مسؤلیت دی تر اوسه پورې په څه شکل باندې ادا کړی دی؟ الحمدلله چې د موږ ټیمونه خدای سي چې مخکې نه په دغسې هغه کې مواردو کې هغه ټرین شوي دي دوی ته ټرین ورکول کېږي. نو چې کله داسې حادثه رامنځته کېږي موږ پرې ډېر ډاډه وو په خپلو ټیمونو باندې. نو الحمدلله ښه کارکردګي کړې ښه کارونه یې کړي ښه خدمات ترسره کړي. موږ چې ګورو ډېرې کورنۍ اوس هم د خپلو هغه کورنیو د غړو او د شهیدانو په لټه کې دي چې په دغه پیښه کې شهیدان شوي په روغتونونو کې ګرځي او همداشان دغسې جنازې چې ډلهییزې ترسره کېږي هلته هم راځي. تاسې دغه پیښه څه ډول ګورئ؟ تر اوسه پورې څومره جنازې هویت یې پېژندل شوی دی او همداشان خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي؟ دا داسې یو وحشي او یو غیر انساني کړنه وه چې کیدای شي د تاریخ په اوږدو کې په ډېرو کمو حالاتو کې دغسې پیښې رامنځته شوې وي. کله چې موږ هلته لاړو موږ هغه صحنه ولیده هغه حالات هم ولیدو د خلکو. نو خامخا کله چې دغسې حالات وي نو ډېر جسدونه کیدای شي تر اوسه پورې هغه ورک شوي وي ښې درک نه وي معلوم شوی ځکه موږ تاسې څه وخت مخکې د اختر په شپه باندې دلته ځینې شهیدان هغه دفن کړل چې په یوه تابوت کې مثلا 3-4 جسده ټوټې شوي وو. نو ډېر هیوادوال کېدای شي هغه تر اوسه پورې په دې امید وي چې د موږ د مړو جسدونه به پیدا شي. خو چون وضعیت داسې و چې هغلته د بم چې لګېدلی و ډېر جسدونه هغسې و چې ټوټې شوي وو د پېژندګۍ وړ نه وو. اوس هم دغه د تاسو وینئ چې څو ورځې وروسته بیا هم موږ د دغسې یو حالت شاهدان یو چې په ډلهییز شکل باندې موږ بیا د شهیدانو جنازې کوو بیا به هغوی دفن کوو ځکه چې هغه کوم زخمیان دي هغوی په داسې حالت کې دي چې اکثره بیا شهیدان کېږي او داسې یو حالت دی چې یعنې باور دې وشي چې هغه اختر هم په موږ په ډېر غم او په ډېر مصیبت کې تېر شوی همدغه حادثاتو د وجې نه ټولو افغانانو. رښتیا هم دغه اختر چې د خوښۍ ورځې او شپې وي ډېری هیوادوال پکې غمګین وو د دغه پیښې له امله ځکه په دې پیښه کې تر اوسه پورې چې کوم رسمي ارقام راسنیز شوي دي 408 کورنۍ خپل عزیزان له لاسه ورکړي 408 جنازې په دغه پیښه کې رامنځته شوي او شهیدان شوي دي خپلو کورنیو ته ځینې سپارل شوي لا هم پاتې دي. موږ په شفاخانو کې ګورو په دولتي روغتونونو کې همداشان ځینې نور ټیمونه هم په همدې برخه کې مرسته کړې ده. تاسې روغتونونو ته ورځئ هلته به د هغوی حال ګورئ. اوسنی وضعیت په روغتونونو کې څنګه ګورئ؟ ناروغان د ښه کېدو په حالت کې دي او که ځینې داسې ناروغان هم لرو چې هغوی موږ له بده مرغه چې له لاسې ورکو یا حالت یې وخیم دی؟ دغه د شفاخانو هغه د موږ خپل بخش دی د صحي ریاست هغوی د نورو ریاستونو سره او د وزارت صحت عامه سره هغه په جریان کې د هغوی په دغه باندې ګرځي هغې په اړه باندې ډېر معلومات نه چې په شفاخانو کې څه وضعیت دی. البته موږ صرف د دغه مسؤل یو چې ساحې ته ځو او په ساحه کې عملیات ترسره کوو. ستاسې دغه ټولنه سره میاشته دا یو نړیواله او بې طرفه ټولنه ده. په نورو سیمه ییزو هیوادونو کې چې ستاسې ټولنه کوم فعالیت کوي دوی عکس العمل د دې پیښې په اړه باندې څنګه ځکه تاسې یو خپلواکه ټولنه یاستئ څه پورې تړاو نه لري او دغه وضعیت چې تاسې اوس ګورئ دا څنګه ګورئ؟ دا خو بدیهي خبره ده چې هغه څوک چې هغه انسان دی نفس انسان هغه که مسلمان دی که غیر مسلمان دی
چې کله داسې حادثات او داسې حالات ویني د انسان طبیعت ته شدي چې هغه غندي هغه باندې ځکه دا داسې خلک وو چې ډیر بې وسه بې وزله خلک دلته ټول شوي په دې امید وو چې دی به په آینده کې خپل کورونو ته ستنېږي او دی به صحت یاب کېږي صحت به مومي خو متاسفانه چې د داسې یو ظالم وحشت سره مخ شول چې بیلګه به ډېره کمې وي. الله تعالی د هغو کورنیو ته د زړه صبر ورکړي چې خپل عزیزان په دې پیښو کې لاس ورکړي او هغه هیوادوال چې زخمیان دي او لا هم په روغتونونو کې دي د خدای تعالی څخه د هغوی د شفا غوښتونکي یو. ستاسې وروستۍ خبرې اورو، ستاسې پیغام به څه وي هیوادوالو ته؟ پیغام هم دغه دی چې په دغسې پیښو کې الله دې نور بیا موږ د دغسې پیښو سره نه مخ کړي. پیغام خپل هیوادوالو ته دا دی چې په دغسې پیښو کې یو بل ته لاس ورکړو، یو د بل سره همکاره پاتې شو، بشري خدمات تر ودانګو، د هر انسان خدمت هغه په موږ باندې فرض دی که په هر حالت کې وي. همدغه دی چې موږ په همدغه عقیده او په همدغه باندې رضاکاران روزو، رضاکاران یې موږ سره د څومره ټیمو کې چې تاسو ولیدل او په کوم عملیاتو کې چې ولیدل ټول رضاکارانو دا د الله د رضا دپاره راځي، د خلکو بشري خدمات ترسره کوي. تنها دا واقع نه دی، کونړ واقع وه هلته موږ سره داسې حالت کې وو چې موږ پوهېدو چې د 90% خطر دی د مرګ، خو بیا هم دغه ځوانان چې په صحیح عقیده باندې روزل شوي موږ سره په عملیاتو کې ګډون کوي. ډېره مننه. یو خبره چې زما له یاده ووتله که دا راته ووایي ستاسې فعلا څومره پرسونل څومره کاري پرسونل دلته مصروف دی د خدمت لپاره؟ اوس فعلا خو دلته موږ د حادثې حالت ته په کتو باندې هلته خپل پرسونل ګمارو، پرسونل لیږو. اوس چون اړتیا دا وه چې موږ چې معلومات وکړل چې تر 50 کس پورې دلته کفایت کوي، خو ما هم بیا تنها دې ځای ته 15 کس را لګلي او یو 40 کس مې هغه د جنازې ځای ته لګلي چې هغه هغه مراسم وکړي. ډېره زیاته مننه. الله ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، تاسې زموږ د دغه ورور خبرې واورېدلې چې د سرې میاشتې رضاکارانه ټیمونو مشر دی او دلته راغلي دي د دې لپاره چې په دغه جنازه کې او په دغه تدفین د جنازو کې له مسؤلینو سره همکاري وکړي او یو مثبته ونډه پکې واخلي. واقعیت هم د سرې میاشتې ټولنې د همغه لومړۍ ورځې څخه تر اوسه پورې ټیمونه یې ګمارلي تر څو پورې دوی هغه لازم خدمات وکولی شي چې وړاندې کړي او د شهیدانو او همداشان د زخمیانو په انتقال کې د مسؤلینو سره همکاري ولري. واقعیت هم د هر هغه چا چې په دغه پیښو کې مرسته کړې ده او منډې وهلې دي واقعیت هم خدمات یې د ستایلو دي او باید وستایل شي. او هغه ورونه چې دلته راځي او د خپلو عزیزانو د جسدونو د میندلو لپاره په لټه کې دي، خدای دې وکړي چې هغوی هم وکولی شي چې خپل هغه عزیزان چې له لاسه یې ورکړي جسدونه یې پیدا کړي. تاسې تصاویر ګورو، بیا هم له تاسو سره یو. درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. همدا شیبه تاسو وینئ چې د شهیدانو جنازې راورسېدلې د عیدګاه په عیدګاه جومات کې له جنازې له لمانځه ادا کولو وروسته همدا شیبه د هغه شهیدانو جنازې راورسېدلې چې ټاکل شوې ده په دغه قبرونو کې دفن شي چې د ښاروالۍ له لوري ورته ټاکل شوي دي او دلته له مخکې ترتیبات نیول شوي دي. تاسې کتلی شئ چې دلته مختلف ټیپونه په خپل کارونو باندې بوخت دي. د امبولانس پرسونل هم دلته شته دی. د سرې میاشتې د رضاکارانه ټیمونو له لوري ترتیب نیول شوی دی او هر ټیم ډیر په منظم شکل باندې خپل کارونه مخ ته وړي. ځینې د تابوتونو په انتقال کې او ځینې د تدفین په برخه کې مرسته کوي. د سرې میاشتې د رضاکارانه ټیمونو ترڅنګ دلته د ښاروالۍ ځینې ټیمونه هم موجود دي او د دې ترڅنګ د امارت اسلامي یا د اسلامي امارت منسوبین یا لوړپوړي چارواکي هم راغلي دي. د جنازې د لمانځه ادا کولو وروسته راغلي دي او دلته په دې تدفین کې د شهیدانو دلته حضور لري. موږ هم ورزو هغه جنازو ته چې تدفین کیږي. تاسې هم له موږ سره پاتې شئ.
بیا هم ستړي مشي درنو لیدونکو دلته تقریبا 80 جنازو ته او 80 تابوتونو ته ځای جوړ شوی دی او دغه ورونه چې فعلا تاسو ګورئ ټول مصروف دي تر څو پورې دلته جنازې ځای پر ځای کی او د ښاروالۍ او همداشان د له هغه منصوبینو سره چې په فعلا په دې برخه کې کار کوي له هغوی سره چې موږ خبرې درلودلې هغوی وایي چې دا هغه جنازې دي چې تر اوسه پورې لا هویت نه دی څرګند شوی او نه دی پیژندل شوي کله چې موږ دې ساحې ته راتللو ځینې کورنۍ راغلې وې تر څو پورې دوی وکولی شي چې په دغه تابوتونو کې هغه د خپلو کورنیو د غړو جسدونه پیدا کی ځکه دغه جسدونه په کامل ډول باندې لمنځه تللي دي او د پیژندلو وړ نه دي دوی کوښښ کوي چې د هغو نښو نښانو له لارې چې دوی د خپلو هغه شهیدانو په وجود باندې لیدلي وي د هغې څخه وکولی شي چې د خپلو کورنیو هغه شهیدان پیدا کړي دلته هر تابوت لټول کیږي او د هر تابوت سر پورته کیږي او د کورنۍ غړي کوښښ کوي چې هغه خپل ورک شوی شهید دلته پیدا کړي خو هر ځل چې تابوت پورته کیږي او سر یې خلاصیږي په ناامیدۍ سره اوښکې تویوي او نشي کولی چې خپل شهید پیدا کړي دا یوه ډېره ستره فاجعه ده چې په هیواد کې د پاکستاني پوځي رژیم له لوري ترسره شوې ده او له کومې ورځې چې دغه پیښه رامنځته شوې ده تقریبا 10 ورځې تیریږي چې د هغې تر اوسه پورې زموږ ټول هیوادوال په دې پیښه باندې ډېر غمجن دي او په دې پیښه کې ټول سره په اتحاد سره وایي چې موږ واقعیت په دې باندې دردېدلي یو او واقعیت هم دا یو ډېره ستره فاجعه وه 408 ژوند په دې پیښه کې اخیستل شوي دي د پاکستاني پوځي رژیم له لوري دا د پاکستاني پوځي رژیم هغه پروژې دي چې غواړي په سیمه کې پیاده کړي او دلته بې ګناه کسان ووژني او په دې باندې وکولی شي چې یو څو پیسې پیدا کړي او خپل حکومت پرې وچلوي خو هغه څه چې موږ یې دغلته ګورو هغه څه دي چې د پاکستاني رژیم او د اسرائیلو د رژیم ترمنځ هغه د بیلتونوالي یا د جلاوالي هغه کرښې ټولې ماتوي او تاسې کتلی شئ چې دا دوم ځل دی چې دلته ډله ییزه جنازه په دې تپه کې او په دې غونډۍ کې د سرای شمالي په غونډۍ کې ترسره کیږي او په تیر کې موږ دغه ډول ډله ییزې جنازې نه وي لیدلې په هیواد کې په تیره له هغه وخته چې امارت اسلامي دلته واکمن شوی دی له هغې وروسته په بشپړ ډول باندې دلته امن موجود خو د پاکستاني پوځي رژیم له لوري یو ځل بیا دغه ډول ناوړه کړنه ترسره شوه تاسې کتلی شئ چې لا هم جنازې را روانې دي په منظم شکل باندې ټول هیوادوال لاس په لاس باندې کومک کوي چې دغه جنازې زر تر زره خاورو ته وسپارل شي ځکه ډېر وخت وتلی تقریبا 10 ورځې د هغې پیښې څخه تېرېږي او لا هم د جسدونه په سړو خونو کې د عدلي طب پراتو او اوس چې ډېر هڅه او هاند دا وشو چې دغه وپېژندل شي او خپلو کورنۍ ته وسپارل شي خو بالاخره دا جسدونه لا هم نه دي پیژندل شوي او دوی اړو چې دلته په ډله ییز شکل باندې دغه جنازې دلته تدفین کړي او خاورو ته یې وسپاري درنو لیدونکو واقعیت هم ځینې وختونه په داسې حالاتو کې سړی نشي کولی چې دغه فاجعه تعریف کې یو په اړه باندې خبرې وکړي ځکه ډېره سخته ده یوه ستره فاجعه ده یوازې دا ځای نه دی د دې څخه لاندې ځای هم د تابوتونو لپاره جوړ شوی دی او د شهیدانو د دفنېدو لپاره جوړ شوی تاسې په تصاویرو کې کتلی شئ چې هلته هم دغه رضاکارانه ټیمونه لګیا دي تر څو پورې دغه جسدونه چې دلته راوړل شوي دي هغه ځای پر ځای کړي ورځو له هغه ځای هم تاسې ته تصاویر لرو هغه هم ګورو بیرته راګرځو
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ لکه څنګه چې تاسو ګورئ زموږ دغه ورور وکولی شو چې بالاخره د ډېرو ستړو څخه او د ډېرو منډو رامنډو څخه وکولی شي چې خپل د شهید جسد پیدا کړي. اول خو دا ده چې دوی ته د زړه تسکین پیدا شو او بل دا ده چې دوی کولی شي چې خپلو اقاربو ته هغه ته وکولی شي چې وښیي چې دغه زموږ شهید او په خپله هدیره کې دفن کړی شي. برادر ببخشید که شما صحبت هم میکنید به خاطر از اینکه اینا اجسادش پیدا شده، شناسایی شده، ای از اقاربش است، از فامیلش است، نظر به فیصله همین کمیته تیمی که ما داشتیم این جسدش شهید برش تقسیم میکنیم و ما امبولانس هدایت میدیم که تا عده مزار شما را انتقال بده. تشکر. بخیر باشید. ما از دکتر فهیم بسیار تشکری خاص میکنیم با ما چی که با همه کسایی که شهید داشتن خیلی همکاری درست کردن، خیلی راهنمایی خوبش کردن. خیلی ما تشکری میکنیم. تا عده مزار شما را میبره. درسته؟ تشکر. لطف کردید. شهید تان میگشتین چه ما از اون شبی که پاکستان خبیث زده بود میگشتیم تا امروز که با کمک دکتر سیف فهیم ما تانستیم شهید ما رو پیدا کنیم. بازم بسیار خوب است که بالاخره تانستیم. بازم شهادتشان برایتان تبریک میگیم. از خداوند متعال برای شما صبر جمیل میکنم. بخیر باشید. درنو لیدونکو دا هم زموږ هغه ورور چې دوی وکولی شو چې بالاخره د ډېرو منډو او رامنډو او ستړو څخه وکولی شي چې خپل شهید پیدا کړي. منګه د یو کمیټې په رهبری سره منګه ټول شهیدان تقریبا 80 امبولانسونو کې را انتقال کړل. اوس هم بعضې شهیدان که پیژندل کېږي یا قریب پیژني منګه تاسو ته حضوري مو وکتل چې یو شهید مو خپلې کورنۍ ته وسپارو او نور به دلته په دا ډله ییز قبر کې دلته به خاورو ته سپارل کېږي. ډاکټر صاحب محترم څو ورځې وړاندې تقریبا 8 ورځې وړاندې دقیقاً چې موږ دلته حضور درلوده یو ډله ییزه جنازه بله هم ترسره شوې وه او د امارت د مشرانو په حضور کې ترسره شوې وه. هلته د شهیدانو تعداد څومره او فعلا د شهیدانو تعداد څومره دی که صرف تاسې د تابودونو تعداد اخیسته ځکه نه پیژندل کېږي ډېره شهیدان داسې خو بعضې اعضا پکې دي نو د شهیدانو زموږ د طبي عدلي ملګرو هلته ساتلي وو تر څو پورې په رسنیو ته موږ اعلان وکړو چې خپل شهیدان که څوک پیژني طبي عدلي ته دې ورشي او خپل شهیدان دې هلته ترلاسه کړي. نو موږ څو ورځې اعلانونه وکړل د اعلان په ترڅ کې څوک چې پیدا نه شول موږ نو دغه د لیلة القدر تپې ته راوړل او دلته شهیدان به خاورو ته سپارو. ډاکټر صاحب محترم تاسې د لیلة القدر تپه نوم باندې دا تپه ونوموله له دې څخه وروسته دغه تپه په همدې نوم باندې ده ان شاء الله دا تپه د دغه پاکو شهیدانو په نومه باندې به ان شاء الله ونمول شي دغه هدیره به د دې په نامه ونمول شي. خدای تعالی دوی شهادت قبول کړي. او ډاکټر صاحب محترم که دغه راته ووایاست چې تر اوسه پورې څومره کورنۍ پیدا شوي چې خپل شهیدان ورته سپارل شوي دا یو مختلف لیست منګه لرو. هر شی چې خپل کورنۍ پیژني منګه هغه ته سپارل دي. تقریبا یو 40-50 نفر منګه خپل کورنۍ ته به شاوخوا سپارلي. کله چې طبي عدلي ته راوړل شوي د هغې څخه وروسته د هغې نه وروسته چې ډي ان اے دا شوې ده او پیژندل شوي دي او هلته موږ تصویرونه لرو هغه تصویرونه پیژندلي دي او خپل شهید یې کتلی دی او خپلې کورنۍ ته مو سپارلي دي. ډاکټر صاحب اوس هم په ځینو روغتونونو کې لکه د سردار محمد داود خان او د وزیر محمد اکبر خان او همداشان د ایمرجنسي شفخانه چې ده دلته اوس هم موږ زخمیان لرو. ستاسې په نظر په د شهیدانو په تعداد کې به زیاتوالی راشي؟ متاسفانه برته وایم چې هغه زخمیان چې په آی سی یو کې وو پرون هم یو دانه شهید شو یو بل هم په یو بل شفخانه کې وو هغه هم شهید شو. هغه ایمرجنسي چې دی ایمرجنسي کې دی یا په آی سی یوګانو کې دی هغه د خطر لاندې دي. اوسه پورې څومره شهیدان مثلا دلته چې خاورو ته سپارل شوي دي او کورنۍ راغلي ویل چې دلته تشخیص شوی دی دقیق معلوم دي؟ دا د طب عدلي ته ورځي. طب عدلي ملګري لیست ورته ورکوي هغه ګوري په هغه شهیدانو کې چې خپل شهید وپېژني او بیا یې په کورنۍ ته سپاري. ډېر زیاته مننه. الله انشاءالله. درنو لیدونکو تاسې د ډاکټر صاحب خبرې واورېدلې چې دغه شهیدانو په اړه باندې مو سره خبرې درلودلې او واقعیت هم ډېر په تفصیل سره په دې موضوعاتو ورسره وغږېدلو. تاسو تصویر ګورئ بیا هم له تاسو سره یو.
خیر ست قراری ده څنګه راغلی یاست تاسو دلته؟ والله دغلته راغلو د پاکستان زیاتی او ظلم او ستم چې وګوري یعنې زړه درځي دلته څوک اقارب نه لري خلک نه لري دغلته را روان دي 3-4 شهیدان یې وړه او 50 تنه یې دغلته راوړي شپږ څلوېښت یې پاتې شو 4 یې وړه هېڅوک نه لري دا هم د دولت اسلامي امارات کور آباد هلته دفن یې کړه کفن یې ورکړه تابوتونه یې ورکړه تیږې یې پې کېښودلې دا د ډلهیزم دغلته یې له خاورو لاندې که دغلته قبرونه پرې جوړوي دلته به د اسرائیل شمالي په تپه کې دا ته هم د لیلة القدر د شهیدانو په نوم باندې هو دا ونومول څه وکړي په همدې قدر په شپه باندې دا هم یو غټ ویاړ دی چې زموږ هېوادوال بې ګناه هېوادوال په دغسې یو حادثه کې شهیدانېږي او بیا د امارت له لورې او دغسې هېوادوال چې تاسې ګورئ شاوخوا راټول شوي دي ټول په اتفاق باندې دا غم خپل غم ګڼي او راځي دلته په دې کې شرکت کوي او کوښښ کوي چې د هېوادوال په عزت او په ابرو کې دغه ټولو دومره عزت یې ورکړه که پارسیوان ده که پښتون ده که هزاري ده که ازبک ده دغه ټولو دغلته قدر ورکړه ټول راغله ټول په دغه غم کې ټول ورسره شریکه دي پاکستان دغسې بریدونه چې د روژې په مبارکې میاشت کې وکړله ته تاسې په کوم نظر باندې ګورئ والله که یې کفار هم وکړي داسې وکړه والله که یې کفر هم وکړي او بیا یې مریضان وویستل ټول مریضان دي ټول خواران سوي دي جای پې خراب کړ او دا مریضانو دغه ټول دی وړي وو چې اقاربو ته یې ورسي د اقارب دلته دلته سیاسرو غټو وړو ټولو جړل واقعیت هم موږ کومې ورځې چې دغه پېښه رامنځته شوې له هرې کورنۍ سره ګورو له هر هېوادوال سره ګورو واقعیت هم ځینې وخت داسې حالت راشي چې ټول ژاړي صرف کلمات نور نه چې سړی پرې وغږېږي صرف هغه ژړا دغه احساسات بیانوي ټول والله سم دغه ژړا احساسات ټول همدغه ده او چې خدای پاک وسه راکړې وه موږ پرې ورغلي وای نغلته به یې خوند کړو چې دا هم دغسې سوی وه او چې اوس هم زمینه مساعد چې موږ ته امر وکړي والله پرې ورځو دغه پرې وروان که الله تاسو ته اجر درکړي دا ستاسو احساسات دي الله مو آباد لاره خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه ته څنګه یې وروره ښه یې قراري ده خیر یې صحت دې ښه ده ته څنګه راغلی وروره زه راغلم دلته کابل کې مې څه ناڅه کار و خو ما د خپله هغه کار پرېښوده لاندې ځای نه مې چې وکتلې د سړک نه چې دلته د سرې میاشتې رضاکاران معلومېدل او دلته ډېر ګڼ شمېر ځوانان او خلک او سپین ږیري را روان وو دلته زه هم راتاو شولم ورته راغلم د سرای شمالي تپې ته دلته مې چې وکتل قبرونه او آماده کړي دي دا هغه خلک دي چې دوی هیلې او ارزوګانې لرلې چې دوی په 28م د روژې خپله کورونو ته لاړ شي او خپله کور ته یو تحفه وه ځکه چې دوی د سیند د غاړې نه راټول شوي خلک وو هلته دوی ته تعلیم او درس هر څه ورکړل شوي وو دوی رخصتېدل او تلل خپله کورونو ته نو دوی د پاکستان صهیونیستي او رژیم دا د کفر غلام دوی په داسې خلکو باندې بمبار وکړه چې دوی ډېر بېوسه کسانو نو پاکستانه ته که چیرې دومره نرې تا ته په رسنیو کې بارها ویل شوي دي ته مخامخ جګړې ته راوځه هلته چې درته په سرحداتو کې مجاهدین پراته دي هغه وله ته غریب مظلوم خلک مه وله تا دا مظلوم خلک چې ایښتي دي تا د خپل د لستوڼي مار وژلی دی خپله ځان ته دې کار کتلی دی نو دا زموږ پیغام دی درته چې ته د خلکو د پروژې دپاره د پروژې د پلي کولو دپاره موږ ستا هغه پلار مات کړی دی ته خو یې زوی انګلیس دې موږ مات کړی ته خو یو هېڅوک هم نه یې نو دا ډېر د افسوس او د غم ځای دی چې تا په دې وخت کې په دې اساسي وخت کې داسې غریب طبقه ووژله رښتیا هم پاکستان همیش زموږ مظلوم هېوادوال دا یو لومړی ځل دی د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره په روژې مبارکې میاشتې په 2 ورځ باندې په بلوچرخي کې هغوی بمبار وکړل هغې نه وړاندې په ننګرهار کې په بېسودو کې بمبار لومړی ځل هلته په بخښنې سره چې دوم ځل بیا په بلوچرخي کې بمبار وشو هلته چې موږ لاړلو موږ چې کوم راپورونه درلودل ټول بې ګناه خلک دي هغه څوک پکې موجود نه و چې هغه د مسلح خلک دي او هغه د توان د جګړې ولري څوک چې توان د جګړې لري او جګړه کولی شي هغه مخامخ راشي جګړې په لومړۍ کرښه کې هغه باید مخامخ راشي د خپل تدابیر ونیسي مخامخ وجنګېږي څنګه پوستې د ټولې پرې ایښي دي ټول تښتېدلي یاستئ پتلونونو دې په لارو کې پراته دي او ته د ټول بین الملل قرضداره یې ته د تیلو قرضداره یې او راځې دلته غریبان بمباروئ ته لاړ شه خپله هغه قرضه دې خلاصه کړه بیا بال د هغې نه راشه ته په یو مظلوم ملت باندې بمبار وکړه او هغوی باندې ته د خپله غچ واخله او ځان معلوم کړه رښتیا هم پاکستان یوازې په افغانستان له دې وړاندې چې کله د افغانستان سره دې جنګ شروع کړي
په پاکستان کې په خپل ولس باندې ظلم شروع په تیرا کې په بنو کې چې دوی کوم حالت په خپل ملت باندې راخسته او هغه هلته کوم پښتانه چې زمونږ ورونه هلته اوسېږي هغوی باندې کوم ظلمونه دوی وکړل ټول تاریخ پرې ګواه دی او ټولو رسنیو دا وکړله یعنې دا څرګندوي چې پاکستان په خپل ملت باندې هم رحم نه کوي په تیره د افغانستان په وګړو باندې او دا یو ډیر لوی جنایت دی ستاسو یو پیغام ځوانانو ته ستاسو ځوانانو ته پیغام لرئ زمونږ پیغام دا دی چې د امارت اسلامي دپاره امارت اسلامي نه دا زما خواهش دی چې په هر ډګر کې د موږ ځوان په کار دی څه چې په جهادي دوره کې دی څه د پوهنتون په دوره کې دی دا مه وایه چې ته فورمه د تصفیې د فورم لري او کې نه لري که د پوهنتون محصل وي که ټکنالوژي ته ونه رسیږي نو هیڅ کله به خپله کشور نه کېږي چې خودخوا شي نو تا زمونږ پیغام دغه دی چې هر چا ته د خپل په وس او د خپل په مقدار باندې ځای او جایګه ورکړل شي او ورته ورپېژندل شي دا زمونږ پیغام دی انشاءالله او همدغه ځوانان دي همدغه ملت دی چې کولی شي د هېواد په ابادۍ کې او په سمسورتیا کې او همداشان د نورو هیوادونو سره په سیالۍ کې کولی شي چې دوی برخه واخلي او انشاءالله چې دا ټول هیوادوال په دې برخه کې همکار دي او له دې وروسته به هم همکاري ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو تاسو ته سړی پورې بیا مطلب دا هم هغه وروستۍ خاور اچونه ده په دې قبرونو باندې چې د پاکستان په وروستي برید کې شهیدان شوي او دلته د لیلة القدر د شهداو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو ډېری دغه هیوادوال چې دلته پراته دي د خپلو کورنیو سره وروستی دیدار هم ونه شو او دلته د پیژندلو وړ نه وو او د امارت د منصوبینو د فیصلې په اساس باندې دلته خاور ته وسپارل شو تاسو ګورئ چې ماشینونه د دغه خاورې اچونې کار په مخ باندې ولې تر څو پورې د خبرونه پټ کړي او خاورې پرې راواچوي ځکه جنازې ډېرې زیاتې وي او تابوتونه ډېر زیات و قبرونه ډېر زیات دي ځکه ډله ییز قبرونه دي نو دا کار د لاس کار نه و چې په لاس باندې ترسره شي او دغه ماشینونو په واسطه باندې دغه چاره ترسره کیږي او واقعیت هم درنو لیدونکو زه ډېر زړه بګنونکی حالت دی او په تیر کې موږ د هیواد په داخل کې دغه ډول پیښې نه وي لیدلې او دا لومړی ځل دی چې دغه هیوادوال چې اوس شاوخوا دلته ولاړ دي دغه ډول پیښې ګوري واقعیت هم ډېر یو غمجن حالت دی ځینې کورنۍ د خپلو شهیدانو په لټه کې دي لا تر اوسه هم دلته چې کله په قبرونو کې دغه تابوتونه ایښودل کېدل ډېری کورنۍ راتللې او هغوی کوښښ کوو چې دلته د خپلو شهیدانو لټه وکړي ځینې خپل شهیدان تقریبا تر اوسه پورې 2 کورنۍ خپل شهیدان پیدا کړي دي او نور هم له هغوی تشخیص نه دی شوی او دلته په دې تپه کې د لیلة القدر د شهداو په تپه کې خاورو ته وسپارل شو انا لله و انا الیه راجعون